په نامه د ستر او مهربانه خدای د دې بنډار ډېر محترم ډېر درون مشر روخان صاحب په پریزیډیم کې ناستو ډېرو ښاغلو او په تالار کې ناستو د حمزه بابا د خاورې درنو پښتنو السلام علیکم. دا هم نشم ویلی چې خبرې نه راځي یا شعرونه زه شاعر یم او خبرې هم راځي، خو دومره مسلسل شاید زما په ژوند کې دا ولنی محفل دی چې مسلسل د خپل پیل نه واخله تر اوسه پورې شکباره دی چې څوک هم راځي او د خپلو تاثراتو او د خپلو خیالاتو اظهار کوي. هغه دغه اوښکو سره د زړه د درد لګیایي. دا د عباد شینواري سره د دې خلکو دغه خالصه مینې ثبوت دی. د عباد سره زمونږ ژوند څنګه تیر شوی هغه خاطرې چې دي هغه کول زه نه غواړم. ستاسو کلیوالو تاسو به زمونږ نه زیات پیژنئ. مونږ خو چېرته د پیسه اخبار لاهور په کوڅو کې د دوکانونو په تړه باندې چې 10 منټه ورسره ناست یو، یو شپه نیمه ورسره کړې ده. البته په آخري ملاقات کې لالال ته موجود او زمونږ د یو بل سره دا وعده کړې وه چې ته به زما کلي ته راځې او ما ورته وی چې ته به زما کلي ته راځې. هغه وعده ایفا شوه، ما د خپله طرف نه پوره کړه. زه د هغه په کلي کې ولاړ یم او هغه له ژوند دا اجازت ورنه کړه چې زما سره کړې وعده هغه سر ته رسولی وي. دا ډېر ګران کاري چې سړی په خپل ژوند کې هغه خلک وبایلي چې د هغو سره ډېره زیاته مینه لري. د مینې د شدت اندازه د هغه زمونږ د هغه سره په دې ده چې د شنګلې د غرونو نه د سپین غر د لمنې نه د خیبر د خړو غرونو پورې ډېر اوږد سفر دی، د 10 غنټو لار ده. زه استاد یم، نوکر پیشه یم. وخت وسایل دا ټول څیزونه اجازت نه راکوي. زما یو دومره واضح ادبي کردار هم نشته چې یاره زه په یو ادبي محفلو کې یا د هغې دپاره راغلی یم. ما د دې خاورې د یو شهید بچي سره جبه کړوه. زه خپلې ژبې ته ژمن وم او زه خوشحاله یم چې ما هغه خپله وعده چې کومه د هغه سره کړې وه د هغه د مرګ نه پس صحیح ما پوره کړه. د هغه هغه څلي ته، د هغه قبر ته، د هغه خاورو ته موږ صرف ظهیر کېناستی شو، خو هغه زړه صبر شو چې د هغه غسلي ته کېناستو. د عباد ما ډېر کوشش کړی دی چې زه د هغه په مرګ باندې یو څو لفظونه ولیکم، خو هغه ممکنه نه شوه. په یو نظم کې یا په څو شعرونو کې یا په یو پاڼه لیک کې د یو احساس پوره ترجماني کول چې دي دا ماته ډېر نیمګړی ښکاري. زه د دغه لفظي جادوګرۍ باندې ما ځان مطمئن کول نه غوښته. ما هیڅ ونه کړی شو، خو د مرګه پس د عباد شینواري په ما باندې دا بل احسان دی چې زما دا ویښته سپین شو. اول په خپله سټوډنټ وم، بیا د یو استاد په توګه باندې تر دې وخته پورې یا مې ځان زده کړي یا مې وړو ته ښودلي چې دا د منځني ایشیا نه واخله د وسطي ایشیا تر منځه د تجارت ډېره لویه لار چې د هغې په غاړه باندې دومره درانه قابونه پراته دي. د هغې هر موړ چې دی هغه په خپل ځای باندې خپل ځان له یو تاریخ دی. زه چې په اتم کې وم زمونږ په کتاب کې د فضل حق شیدا صاحب یو نظم و روخان صاحب چې دا چې توره توره ښکاري، دا چې سپوره سپوره ښکاري، چې د هره لوره ښکاري، د هر چا د کوره ښکاري، دغه کمه دروازه ده دا د کم قبر خازه ده. ما د خپل عمر په 4مه دهایي کې هغه دروازه ولیده، د هغې هغه هیبت او د هغې هغه تاریخي مقام په لاره د خیبر افریدي قبر، بیا د خاطر افریدي قبر، بیا د حمزه بابا مزار، بیا د دې خاورې هغه تاریخ، بیا چې په دې کوم تهذیبونه تللی دي راغلي دي، کومې لښکرې چې تېرې شي دي، بېګا د باړې نه واخله تر دې ځای پورې چې شپې خدای خبر څه ټایم به موږ راورسېدو. ما په لاره باندې دغه ټول تاریخ دا لارې د هغې موډونه چې دي هغه جذب کړي دي. دا زما د ژوند یو ډېر عجیبه سفر دی. د عباد روح دې ښاد دي چې هغه د مرګ نه بعد هم موږ هغه ځای ته راورسولو په کوم کې چې موږ 40 کالو کې راونه رسېدی شو، او هغه تاریخي دره، هغه تاریخي قام، هغه تاریخي کلي، هغه تاریخي لارې، هغه ادیبان، هغه دانشوران، هغه لوی لوی خلک، هغه لوی لوی نومونه، د هغو هغه کورونه، د هغو هغه کلي، د هغو هغه څلي هغه م ولیده. زه ډېر زیات
خبرې به روخان صاحب کوي، مشران ناست دي، ډېر زیات شکریا ادا کوم د شینوارو د دې کلي د خلکو د عباد د کورنۍ چې هغو د خپل ستړي زړه باوجود زموږ ډېر زیات دغه پښتو د روایاتو مطابق قدر وکړه. الله دې دوی وقدري. روخان صاحب ما یو 4-5 شعرونه بیګا په دې لارې ذهن کې راتله او نن مې هم مکمل کړي دي. زه به بس هغه شعرونه ستاسو سره شریک کړم، بیا به اجازه غواړم. د تندي نه مې سجدې راڅڅېدلي، د تندي نه مې سجدې راڅڅېدلي، د خیبر شریف په لاره مبارکه ستا د خاورې د راکړي سور مننه، ستا د خاورې د راکړي سور مننه، د حمزه بابا مزار مبارکه چې د خپل فکر په تور دی راکوي څوک، چې د خپل فکر په تور دی راکوي څوک، بس درغاړې وطمداره مبارکه چې مخونه پکې سپین سپېڅلي ښکاري، چې مخونه پکې سپین سپېڅلي ښکاري، ګرد دې نه وي په هنداره مبارکه. دا زمونږ په زړونو څه څه کانې وشوې، دا زمونږ په زړونو څه څه کانې وشوې، د خزان نه تر بهاره مبارک. ډېره ډېره مننه او الله دې وکړي چې د دې وطن نور داسې زلمي چې د هغه خاورو ته نه ځي، دغه فکرونه دغه مینه دا دې ژوندی، داسې خلک دې په دې خاوره کې نور پیدا شي. خدای دې وکړي چې د دې کلي کم نقصان کړی دی، کم تاوان کړی دی، هغه تاوان په ډېر ښه باندې بدل شي او د عباد په خاندان کې په دې کلي کې داسې خلک پیدا شي چې هغه دغه مینه ورکړي، چې هغې د سپین غر لمنې او د خیبر خړ غرونه چې دی هغه یو ځای کړي، دا دومره خلک چې هغه پسې جاړي، دا د هغه د مینې کمال دی. دا مینه د خدای په موږ ټولو کې عامه کړي. ډېر زیاته مننه.